الذين استجابوا لله والرسول الذين اغا کسان استجابو چې خبره قبول کړه لله د الله والرسول او د پیغمبر الذين آکسان استجابوا لله چې دوی خبره ومنله د الله والرسول او د پیغمبر حکم یو من د الله تعالی والرسول او د پیغمبر من بعد پس د اغه ما صاحب مغه چې اورسه دوی تل قره زخم للذین کسان د پر احسنو چې نیکی کړي دا منهم د دوینا واتقوا تقوا اختیار کړي دا اجر عظیم اجر دې ډیر لوی واتقوا تقوا کړي دا تقوا اختیار کړي دا اجر عظیم اجر دې ډیر لوی دوی د پاره الذين کسان قال لهم الناس چې دوی ته خلقو وي جاسوسان ان الناس بشک خلق چې کافر قد جمعوا لكم تاسو ترا جمع شوی دي د جنگ د پاره د مقابله د پاره فخشوهم تاسو ویریږئ د دوینا فزادم ایمانن زیات کو دوی له ایمانن ایمان مومنانو له زیات کده خبرو ایمانن ایمان وقالو دی مومنانو وی صحابه وی حسبنا الله زمونږ د پر الله تعالی پوره دی و نعم الوکیل او ډیر ښه کار جوړونکی دی الوکیل ذمہوار دی کار جوړونکی دی کار ساز دی فانقلبوا نو دوی واپس شو وګرځید بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی سره وفضل او د الله تعالی په مهربانۍ سره لم یمسسهم چې ان رسید دی مومنان تسون سے تکلیف واتبعوا دوی تابعداري وکړه دوی تابعدار شو رضوان الله د الله تعالی د رضا منګي د الله د خوشالۍ والله ذو فضل عظیم الله تعالی خاوند لوی فضل له انما ذالکم الشیطان یقینا دا شیطان دی یخوف اولیاءه یریخ پل مرګری یریخ پل دوستان فلا تخافون د دوی نه مې ریږي وخافون زمانه یریږي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان ولا یظنک الذین خفدن کیتا اے پیغمبر الذین کسان یسارعون جلدی کوي تلوار کوي فی الکفر په کفر کې پر پکارونو کې تلوار کې انم یقینا دوی لن یضر الله دوی هرگز زر نشی رسول الله تعالی تشین معمولی یرید الله والله تعالی غواړي الله یجعل لهم چې اونګر زید دوی د پاره چې ورنکی دوی ته حزن سیسا صبرخه فلاخه د پاخرت کې ولهم دوی لپاره عذاب نظیم عذاب دې ډیر لوی ان الذين بشکا کسان اشتروا الكفر چې اغسته دي کفر غوړه کړی دي کفر بل ایمان په بدله د ایمان کې لن یضر الله شیئا اس کا دوی ذرا نشیر سوال اللہ تعالی تشین معمولی ولهم در پر عذاب علیم عذاب دے درناک ولا یحسبن الذین گمان دین کیا کسان کفر چ کافران دی انما نملی لهم یقینا دا چمغه مهلت ور کړلې دوی تا خیرون دا غور دی لین بسم دوی د نفسون د پارا انما نملی لهم یقینا دا چمغه مهلت ور کړلې دوی تا خیرن دا غره لیار پسیم د دوی د نفسون لپاره یا نملی من مهلت ورکو لهم دیتا خیرن غره د لیار پسیم د دوی د زانونو لپاره د دوی د نفسون لپاره انما نملی یقینا من مهلت ورکو لهم دیتا لیزداد اسمن دی پاچ دوی زیات شي اسمن په ګناه کې ولو مذاب مهین در پر عذاب دې سپکون کې ذیل کون کې ما کان الله ند الله تعالی لیذر المؤمنین چې پریدي مؤمنان علامه په هغه حال باندې انتم چې تاسو علی پاغه باندې یعنی الله تعالی داسې چې مؤمنان پریدي علامه په هغه حال باندې انتم چې تاسو یې ګډوډ حالت کې حتی تردے پوری یمیز الخبیث چی جدا کی گندا من الطیب دا پاکنا
گندا منافق تے من الطیب پاک مسلمان وما کان اللہ ند اللہ تعالی لیتلوکم چ خبر کی تاسو الغیب غیب بانی ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی چ یجتبی غرکی من رسولی در رسولانو نا در رسولانو خبرنا من یشاء چ چالو غاڑی غرکی من رسولی در رسولانو خبرنا من یشاء چاچو غاڑی فامنوا بالله نیمان نوڑے پر اللہ تعالی بانے و رسولو دا پر رسولانو بانے و ان تومنو کچت تاسو ایمان نوڑ و تتقود اللہ نویر دے فلکم ستاسر پار اجر عظیم اجر دے دیر لوئی ولا یسبن الذین گمان دین کیا کسان یبخل چ بخل کئی شمتیا کئی بما پا اغا مال باندے آتاهم اللہ چ اللہ تعالی ورکڑ لے دویتا من فضل دخپل میرو بانینا وهو خیر اللہم دا غور دے دوی دا پارا بل هو شر لهم بلکې دا شر دې د دوی لپاره سيطوقون زده چې بغاړه کې بوا چولې شي توق سيطوقون زده چې بغاړه کې بوا چولې شي دوی ته ما اغه مال اغه شی بخیل چې دوی بخل کړلې به پاغه سره یوم القیامت پرز د قیامت باندې سيطوقون زده چې د غاړه توق بشي دوی ته ما بخلو دا مال چې دوی بخل کړلې بي پای سرا یوم القیامت پرز د قیامت باندې ولله میراث السماوات خاص د الله تعالی پر دې میراث السماوات میراث د اسمانونو ولا د زمکه خاص اخری پات کی دلی د اسمانونو د زمکه د الله تعالی پر والله بما تعملون خبير الله تعالی پاس پاغه عمل با چې تاسو کوی خبردار دی